او قسم ده زمونږ پښتانه په تباهۍ کې روان دي. زمونږ مسلمان ځان ته وایي، منځګزاره به ځان ته وایي، حاجي صاحب به ځان ته وایي، او تبلیغی صاحب به ځان ته وایي، ملا صاحب به ځان ته وایي، لیکن په دې ګناه کې اخته ده. ولې چې یو سړی وایي زما رزق سیوا شي. یو پکې دا ده چې یو سړی تعلق چا سره خپلوانو سره تعلق ساتي، د خدای پاک جل شانه وعده ده او دا وعده فرمایلی ده چې ای زما بنده ته کله خپلوانو سره تعلق ساتي نو د دغه تعلق د وجې نه ستا به عمر زیاتومه، او د دغه تعلق د وجې نه ستا رزق کې به برکت اچوم. نو که یو سړی ده جزاک الله، یو سړی د هغه کار کسب کوي او ډېر اسباب د رزق طلبوي، لیکن دا مسلمان د خپل خپلوانو سره او د خپل اقاربو سره، د خپل رشتہ دارو سره، د خپل مور خور سره، د خپل رور سره او د خپل ګاونډي سره تعلق نه ساتي، د دې مسلمان په عمر کې به هم برکت نه وي او په رزق کې به هم برکت نه وي. او که چرته دا وایي چې زما رزق سیوا شي، زما عمر سیوا شي، جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایی یو ذریعہ او یو سبب د رزق سیوا کېدو دپاره ای د امتی زما پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایی هغه دا ده چې ته د خپلوان سره تعلق وساتې. ارونه زمونږ د مسلمانانو زمونږ د پښتنو تعلقات عجیبه تعلقات دي. ګورئ که ما سره هغه کوي زه ورسره کوم، که ما سره نه کوي زه ورسره نه کوم. دې ته خو رونه صله رحمي نشي ویلی. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایی لیس الواصل بالمکافی، دې ته صله رحمي نشي ویلی چې ته مکافات کوې، ته وایې که پلانې ما سره کوي نو زه به ورسره وکړم، هغه که د ما تپوس وکړو نو زه به یې هم تپوس وکړم، هغه که د ما جنازې له راغو زه به هم جنازې له لاړ شم، او که هغه د ما بیمار پرسي وکړه او هغه د ما په خوشحالۍ کې او په غم کې شریک شو نو زه به هم شریک شم. نه وروره دې ته ګورې تعلق نشي ویلی، دې ته صله رحمي نشي ویلی. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی ولیکن المکافی ولیکن الواصل، لیکن اغا تعلق دار او څوک چې وایي چې زه تعلق ساتم هغه انسان ده چې یو کس تر سره کټ کوي او تو ورسره کوي، دې ته تعلق ویلی شي. او ورونو ګورئ شریعت مبارک کې د ډېر ډېر حکم راغلی ده. کله چې صله رحمی اللہ پاک جل شانہ پیدا کا حدیث مبارک کردی الرحمو دا رحم او دا صله رحمی دا دا رحمان جل شانہ لفظنا دا جوڑا دا. کله چې دا پیدا شوه نو خدای پاک جل شانه نه دې عرض وکړو چې یا رب العالمین جل شانه زما به دنیا کې حیثیت سوي، دغه دې پیدا کم لکه ډېر احکام او ډېر اعمال خدای پاک جل شانه پیدا کړي دي. منځ پیدا کړی ده، روژه پیدا کړې ده، زکات پیدا کړی ده، حج پیدا کړی ده. دکه رنګې چې کله صله رحمي پیدا کا نو دید اللہ پاک جل شانہ دربار کے عرض کو چې یا رب العالمین جل شانہ زما حیثیت بسی دنیا کی. رونو اللہ پاک جل شانہ ورته یو ډېره لویه خبره فرمایلی ده او دا فرمایلی دي من قطعه، چا چې ته کټ کې، ته چې چا کټ کې او ته چا ونه پاللې نو هغه به زه قطعت، هغه به زه څه کم، هغه به د خپل رحمت نه کټ کم. او قسم ده زمونږ پښتانه په تباهۍ کې روان دي. زمونږ مسلمان ځان ته وایي، منځګزاره به ځان ته وایي، حاجي صاحب به ځان ته وایي، او تبلیغی صاحب به ځان ته وایي، ملا صاحب به ځان ته وایي، لیکن په دې ګناه کې اخته ده. ولې وایي زما تپوس یې نه ده کړی، زما رشتہ دار زما تپوس نه ده کړی، زما رشتہ دار زما
واده نه راغلی زما رشته دار ما کره نه راغلی هلکه ته وکره ولې نه ځې وایي زه ورکره ځکه نه ځم چې زما تپوس یې نه ده کړی هلکه دا خو د مسلمان حیثیت نه ده جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک له صحابي راغو او هغه صحابي مبارک فرمایي وای مالا پیغمبر علیہ السلام مبارک لاس مبارک پلاس کې داسې واچولو لاس مبارک مې ته ونیو او پیغمبر علیہ السلام مبارک زما لاس مبارک ونیو او بیا راته وفرمایل چې تا ته پته ده چې افضل اعمال څه شی دي اعمال خو ډېر افضل دي مونږ ذکر کو الحمدلله منس کو تلاوت کو روزه نیسو زکات ورکو صدقات کو جهاد کو ډیر اعمال افضل دي لیکن جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک هغه صحابي مبارک ته او فرمایل چې اے صحابي تا ته پته د افضل عمل څه شی ده پخپل وتا پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی وی بہترین عمل هغه ده چې تا سره یو مسلمان رور تعلق کټ کوي او ته ور سره جوړوي تا یو مسلمان نه پیژني تا ته یو مسلمان نه دعوت نه کوي تا یو مسلمان نه غواړي او پیغمبر علیہ السلام مبارک بیا سو فرمایل وی اے زما صحابی چې تا یو مسلمان په یو کار کې محرومه کوي او تا ته ورکړه کوي تا یو مسلمان رور دی دا خپل رور دی دا پلارنې رور دی دا مورنې رور دی دا کاکا دی دا ماما دی دا او رشتہ دار دی دا هغه تا ته د یو څیز دعوت نه کوي لیکن تا باندې چې راشي ته ولا په جرګې باندې لاړ شې کاکا جي ته زما مشري ماما ته زما مشري او زه ستا کشر یم تا له زه راغلی یم او زما پروګرام د دې له راشه دی ترونو دیتا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک بہترین و اعمالوں کے عمل فرمائے